تازه نوې او ډیر په زړه پورې خبر. ولسمشر غني آخر هم یو خاين د کرکټ غړیتوب نه لرې کړ. دا چې څوک دی او ولې لرې کړ ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. د یادولو ده چې عاطف مشعل پخوا د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس پاتې شوی دی او همداراز اوس په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر دی او د هغې ترڅنګ د کرکټ بورډ د بورډ غړیتوب هم درلود. عاطف مشعل باندې دا تورونه هم ډیر لګول شوي دي چې په کرکټ کې هغه خپل بانډ جوړ کړی دی او په کرکټ بورډ کې تر ټولو ډیر فساد یې کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د کرکټ په وروستیو ننداریو کې د هغه لاس ښودل شوی دی او د ګلبدین نای په ګډون ډیرو کسانو پر هغه تورونه لګولي دي چې هغه د کرکټ د تباهۍ لپاره راغلی او کرکټ یې تباه کړ. ولسمشر غني د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړی عاطف مشعل د بورډ له غړیتوب لرې کړی دی او ویل کېږي چې زر به د هغه پر ځای یو نوی کس د بورډ غړیتوب ته معرفي شي. پشواک خبري اناش په خپل یو خبر کې ویلي دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګ یوې باوري سرچینې دوی ته ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني عاطف مشعل د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ له غړیتوب څخه لرې کړی دی. دغه سرچینې همدارس زیاته کړې ده چې د بورډ غړیتوب لپاره به د عاطف مشعل پر ځای بل نفر زر وټاکل شي. نو دوستانو تاسو هم دعا وکړئ چې الله دې وکړي چې د عاطف مشعل په شان بل خاين را نشي. نو ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.